الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت من بیانو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. او آخري خبره منګه دا بیانوله چې مسلمانانو دویم هجرت وموکو حبشې ته. مشرکانو د مسلمانانو د خرابولو دپاره خپل دوه کسان ولیږل په نجاشي پسې، د دې دپاره چې د هغه سره خبره وکړي او هغه د دې مسلمانانو سره مرسته ونه کړي، خو په دې کې هغوی ناکامه شو او نجاشي ښه مضبوط د مسلمانانو سره ودرېد. بیا د هغې نه بعد قریش سوچ کو چې وسه وکړو، نو د هغوی مشران لاړو په ابو طالب پسې، جرګه یې بوتله. دوه جرګې په دغه نږدې وخت کې هغوی په ابو طالب پسې بوتلې، نو په اولنۍ کې وله دمکیانې ورکړې او په دې دویم کې ورته دا ووایي چې ته داسې کار وکړه، دا ځوان واله کوم چې موږ راوستی دی هغه د ولید بن مغیره زوی او دا خپل وراره موږ ته پرېږده. ابو طالب ورسره دا خبره ونه منله او دا ورته ووایي چې عجیبه خلک یې، خپل بچی مال راکوي چې زه ساتمه او زما هغه زمانه بوزۍ دې دپاره چې ووجنه یې. په دې باندې ابو طالب د هغوی سره راضي نه شو. بیا دا خبره موږ بیانه کړې وه چې مشرکانو کوشش وکړو د رسول صلی الله علیه وسلم د وجلو، ځکه چې هغو ته پته ولګېده چې ابو طالب ته شاته کېږي نه او دعوت چې دی نو هغه ورځ په ورځ تیزیږي او مسلمانان ډېرېږي. نو یو واقعه موږ په هغې کې دا بیانه کړه د عتیبه ابن ابي لهب، د ابو لهب د زوی، چې هغه په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغی او دا ورته ووایي چې زه دغه قرآن نه منمه، دا کوم چې په تا باندې نازل شوی دی. او بیا یې د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې لاړې تو کړې. رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته خیرې وکړې چې یا الله اللهم سلط علیه کلبا من کلابک، یا الله په دې خپلو سپو کې یو سپی په ده باندې مسلط کې. او بیا هغه په سفر باندې لاړ شام ته، دا سفر د تجارت سفر و. نو په هغه ځای کې یو زمری راغی او د هغه د لاسه د عتیبه مردار شو. دا واقع ما تفصیلا ذکر کړې وه په آخرني درس کې. نن به انشاءالله د هغوی هغه نور کوششونه هم بیانو، کوم کوششونه چې هغوی کړي د رسول صلی الله علیه وسلم د وجلو دپاره او د هغه د پانسي کولو دپاره. یو کوشش د هغوی دا و چې عقبه ابن ابي معیط، او د عقبه ابن ابي معیط تذکره په تیر شوو درسونو او بیانونو کې ډېره شوې ده چې دا په دې دشمنانو کې غټ دشمن و. نو ده دا چلون کړی چې رسول صلی الله علیه وسلم په سجده باندې و، د کعبې په خوا کې سجده لګولې و او دی راغی د رسول صلی الله علیه وسلم په سټ باندې خپه کېښوده او دومره زور یې ورکړو نږدې وه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا سترګې راوتې وې. دا د هغوی کوشش و د رسول صلی الله علیه وسلم د وجلو، خو الله سبحانه وتعالی به په هر پیر کې ساتو او بچکو به. دغه شان یو واقعه دا هم راپېښه شوې وه چې ابو جهل د قریش دې مشرانو ته ووایي چې ان محمدا قد ابى الا ما ترون من عیب دیننا وشتم آبائنا وتسفیه احلامنا وشتم آلهتنا، چې تاسو دا لکې نه یې چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی او د ده بل څه کار نشته خو زموږ د دین عیبونه بیانوي او په موږ پورې نښتی دی. سبحان الله، چې کله څوک حق بیانوي او په چا کې د باطل پروت وي نو دا مطلب شي چې دی صرف په ما پورې نښتی دی. وګوره تا کې دغه بیماري د ځان نه لرې که نور داعي عالم اخو عامه خبره کوي، په چا کې چې دا بیماري ده
بس هغه دې ځان دغه بیماری لري کې نور د عالم او د داعی او د دین بیانونکي د چا سره شخصي دښمنی نشته. نو کې عالم چې تقریر وکي بیان وکي درس وکي پای کې څه غلطیاں بیان کیا پتا کی نو دې سمو چې صرف په ما پورې خطه ده خو دې وایي چې غلطي بیان کړو په ما کې شتي نو زه به ځان د غلطي لري کوم خو هغه دغه خبره وکول وي دې صرف په موږ پورې خطه ده. حالکه رسول الله خو د شرک عام رد کړي کاغه په قریش کې ده کو بغیر قریش کې ده کاغه په عربو کې دغه شرک او کاغه په عجمو کې ده رسول الله په رد کړي کتوري کې کسبینی کې کمالدار کې غریبي کې شرک او کفر د شرک او کفر دي. نو به دوی چې زه په الله قسم خورم ابو جهل وي زه په الله باندې قسم خورم چې زبا دته کینم او چې کله دې په منځ کې سجده ولګي نو دومره غټه وزه دې سر لراچوم چې زبا مغني شمو چته وره. نبی استاسو د ملګرو ته وی به استاسو خپل مرزي ده چې به زما دفاع کوي او کنه کوي او به د بنو عبد مناف خاندان خپل مرزي لري چې سکی ودی کی ان د رسول صلی الله خاندان ذکر کو ملګرو ته نه چې سکی کو فهمت لما تريد ته چې سغواړي هغه کو موږ بس دفاع کو تا موږ دې یوازې نه پریرو. نو کله چې سحر شو او ابو جهل لاغه او قشن کانه او یا ګټه غیر واغسته څنګه چې هغه ویلی و نو بیا کېناستو د رسول سم انتظار کو رسول سم چې کله راغی او د کعبه په خوا کې مون شروع کو او دا د رسول سلام بادری ده او شجاعت ته چې د کافرانو په دې منځ کې هم درځي کې مونږ کوو. نو د قریش ته کسانو مراجمه شو انتظار کو چې ابو جهل بنن سکی. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم کله چې رسول سم سجده ولګوله ابو جهل لاړ یو ګټه راوچته کړه خو دومره درنه چې هغه ته پر اوچتولو کې تکلیف ورکو. بل هغه طرف ته راغی چې کله راغی او اراده وکړه چې دا په د باندې رواچي د سجدي په حالاتو کې د رنگ بدل شو او په شا باندې راغی او د کانه غزار کو رپیدو ملګرو ته مالک یا ابو الحکم دته باغوی ابو الحکم وي یعنی د فیصلو پلار د فیصله کول مشر سره خو په حقیقت کې دا سو ابو جهل جاهلیت مشر جاهل انسان او دا خبره ده ساتي چې دین د انسان نه پوهه جوړي او دین د انسان نه یو پوهه انسان جوړي یو عالم تی جوړي یو اخلاقی سړی تی جوړي او یو قدردان سړی تی جوړي چې دین دې لري کو ایسوم نه دی بیا. نو دې ته د ابو جهل ته د قریش والو د عربو بوت ابو الحکم وي ولې د دین دشمنی چې کله شروع کړه نو بیا ابو الحکم پاتې نشو بیا دغه نه جوړ شو ابو جهل. هغه ته ابو الحکم سجلو شو وقمت اليه لافعل به ما قلت لكم البارح زغه پاسنه مغه سره هغه کار کو پرون چې ماته استویری خو کله ځاګه ته نږدې شو نو په دې منځ کې یو اخراغه او زرد په الله قسم خورم چې د اوخ دومره غټ سرما نه دی لیدلې نه دومره وګده مری لیدلې څنګه چې دغه اوخ نو اراده وکړه فهم بین یاکلنی زه خورم که زه نږدې ورغله نو ختم ومز. نو به چې کله د رسول الله په مخ کې تذکره وشوه چې رسول الله ابو جهل دي سي رسول الله ته ذلك جبريل د جبريل السلام لو دنا لاخذه کدی نږدې ورغله ختموي. او سبحان الله د دې ابو جهل د جهالت تراسه او د دې رقم قلتیه د لسه حمزه رضی مسلمان شه هغه واقعو ان شاء الله نن ذکر کوو چې څنګه الله سبحانه وتعالى حمزه رضی الله عنه توفیق ورکو د اسلام دراوړو. دغه شان دغه د ابو جهل واقعو اول ته د قریش د کافرانو د مشرانو د ټول د کوشش چې څنګه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجنو. نو عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما هغه د واقع بیانې زه په راغلو د کعبه خواته او د قریش د مشران ټول را جمع شيو نو دوی بخپلو کې د رسول صلی الله علیه وسلم تذکره وکړه چیرې د الک سکی د سړی سکی د خپل دین پر خو د گمراه شوی ثابت جوړ شو بوته ثابت وي او د ثابت هغه چاته ویل کیږي چې دیني نه وي او نن سبا چې څوک حق بیانې حق قبلین هغه ته به مذهب وي یو شی دی
هغه وخت کې به صحابي وي، اوس ورته څه وایي بې مذهبه، یعنې د داسې لار نشته د تلو، په ګډوډو سره دی. دغه شان به هغوی په هغه ټیم کې چې څوک به مسلمان شو هغه ته به هم وایي داسې لار نشته، مذهب یې نشته، دین یې نشته. خو چې څه یې ووایي دوی د رسول الله وسلم تذکره وکړه، نو بیا یې خپلو کې دا ووایي چې ګورې دې سړي ته چې موږ کوم صبر وکړو نو د دې نه اخوا نور صبر نه کیږي، د ده ختمول غواړي. څه داسې طریقه جوړه کړو چې دا سړی د منځ نه اخوا شي او د ده د دعوت ودرېږي. عبدالله بن عمرو وایي چې دوی دغه خبره کوله چې رسول الله وسلم په دغه ټیم کې راغی. رسول الله وسلم راغی او حجر اسود یې ښکل کو. د حجر اسود د ښکلولو نه بعد رسول الله وسلم طواف شروع کو. کله چې رسول الله وسلم د دوی په دې ټولګي باندې تیر شو او د دوی په دې مجلس باندې تیر شو، نو دوی د یو بل سره خبرې وکړې او هغه رسول الله وسلم ته واورولې، ویې خندل، مذاق یې وکړو. نو عبدالله رضی الله عنه وایي چې ما د رسول الله وسلم د مخ د نښو نه معلومه کړه چې رسول الله وسلم په دې خبرو باندې غوسه شو او خفه شو. په دویم پیر چې رسول الله وسلم په دې دویم طواف کې د هغوی په دې طرف باندې تېرېدو، نو هغوی بیا هغه چل وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم په هغې باندې غوسه شو، غوسه یې ونه وي. په دریم پیر چې رسول الله وسلم راغی هغوی بیا هغه خبرې وکړې، نو رسول الله وسلم ودرېد او دا ورته وویل تسمعون یا معشر قریش، یو خبره یاد ساتئ، ای د قریش ټولګیه، په هغه رب مې د قسم وي د چا په لاس کې چې زما ساه ده، ما داسې دین راوړی دی چې ستاسو د حلالولو حکم یې ماته کړی. نو دا خبره په دې کسانو باندې ډېره درنه ولګېده او ویریدوهم چې اوس پکې دا خبرې هم شروع شو، د اوسه پورې خو دا خبره نه وه، اوس پکې دی دا هم وایي. نو دا خلک ټول داسې غلي کېناستو چې بالکل یې څه خبره نه کوله. بیا کوشش شروع کړو چې اوس د ده سره خبرې برابر کړو، ځکه که خبره دې ته واوړېده نو بیا خو به حالات ډېر خراب شي، د دوی طرف نه به هم جنګونه وي، زموږ طرف نه به هم جنګ وي، نو دا بیا نه ختمېدونکی جنګ دی، ځکه چې مکه کې به دن نه وي. نو یو کس پکې پاڅېد او هغه ورته دا خبره وکړه، وی ابو قاسمه، د رسول صلی کونیت ابو القاسم دی، زه وی ځه ته ښه هوښیار سړی، یعنې دا خبرې موږ نه کوو، زموږ مطلب دا نه دی، تا ته بل مطلب واغستو. سبا له بیا چې کله دوی را جمع شو نو سخت غوسه و، ځکه چې هلته پرون ورته رسول وسلم دغه خبره کړې وه. نو چې څنګه رسول وسلم را ننوتو، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وایي دې ټولو حمله وکړه په رسول وسلم باندې په یو ځای لکه یو سړی چې حمله کوي. او رسول صلی الله علیه وسلم یې دغه کوم څادر چې رسول وسلم په خپل بدن باندې اچولی و، هغه یې د رسول وسلم د مرۍ نه تاو کړو، او چا سوک او چا لته، او د چا چې څه وس رسېدو هغه یې کوو. په دې کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی، او چې کله راغی نو هغه دا خبره وکړه تقتلون رجلا ان یقول ربي الله، تاسو دې سړی وجنئ چې د هغه صرف ګناه دا دی چې هغه وایي زما رب الله دی. او بیا هغوی به ابوبکر صدیق رضی الله باندې شروع کړه چې واقع ته ما په تېر شوي درسونو کې اشاره کړې وه، د قریشو کوششونه د دعوت ته بندولو او د مسلمانانو سره ظلمونه، په هغه بیان کې ما دې واقعو ته اشاره کړې، خو دا واقعه په دې وخت کې راپېښه شوې وه، په دې ورځو کې راپېښه شوې وه. دوی کوشش وکړو د رسول صلی الله علیه وسلم د پانسي کولو، دا څادر یې ورته د مرۍ ته واچو که سات یې وځي. نو په دغه ټیم کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی، نو هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم نه خلال شو، په ابوبکر صدیق رضی الله عنه شروع وکړه، او دومره یې وو چې د هغه په جسم کې روغ ځای پاتې نه شو او بېهوشې شو، کور ته یې ویوړو. عبدالله بن عمر رضی الله عنه وایي د ټولو نه زیات او غټ تکلیف چې رسول صلی الله علیه وسلم ته رسېدلی په مکه کې هغه دغه ورځ وه چې دا ټول په رسول صلی الله علیه وسلم باندې راجمع شوي او په یو ځای باندې حمله کړې وه. بعض روایتونو کې داسې راځي چې یو کس لاړ په ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې اواز یې ورته وکړو ادرک صاحبک، هغه ملګری دې بچ کړه. نو هغه وایي څه چل دی؟ وایي کسان پسې راجمع شوي قریش مشران او ټول راګیر کړی، چې کله هغه راغی حرم ته او د کعبې په خوا کې د حالات ولیدو نو په رسول صلی الله علیه وسلم باندې راپرېوتو، او هغوی چې بیا کوم ګزارونه کول هغه په ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې لګېدو. خو رسول صلی الله علیه وسلم باندې
ګزار لګېده د هغه خوښ نه و او ځکه الله سبحانه وتعالی هغه له دومره اوچت مقام ورکړی او ځکه هغه په خاصو ملګرو کې و. رابشي انشاءالله د هجرت واقع چې کله موږ بیانوو مدینې ته د هجرت کله چې د مسلمانانو وتو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه اراده وکړه چې زمو زمه نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وویل ابوبکر ته صبر کوه که الله ماله اجازت راکړي دواړه به یو ځای وځو. د رسول صلی الله علیه وسلم په هغه باندې دا یقین او دا اعتماد دا هم د دې د لاسه و چې رسول صلی الله علیه وسلم ته پته و چې دې ځان په ما باندې خاورې کوي او الله سبحانه وتعالی دا اوچت مقام چې چاله ورکي په دین کې مشرتیا ولا ورکي نو په دې سړي کې څه کمال دی. د پیغمبرانو نه بعد د مسلمانانو عقیده د ټولو الا د کومو چې نه ده لکه شیعګان او روافض نو د هغوی دا اختلاف څه نقصاني نه دی. اختلاف خو د هغه چا نقصاني چې هغه مخامخ سړی څه وکړي. نو اوس به د شیعګانو اختلاف ذکر کوو چې شیعګان یې نه مني شیعګانو خبر راواله دیوال لی راواچوه یا یې ډیران ته غوزار که او یا یې د کچرې ډرام ته غوزار که. زه د مسلمانانو موحدینو خبره کوم چې د هغه ټولو په دې خبره باندې اتفاق دی چې د پیغمبرانو نه بعد اوچت انسان د ځمکې په دې مخ باندې هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی او وجه د هغې دغه وه چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې به ځان قربانه دومره خیر د رسول صلی الله علیه وسلم سره کړي دي او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه کې دا خبره کړې وه دا به انشاءالله په هغه سیرت کې بیانو کوم وخت چې د مدینې سیرت بیا بیانو مدینه کې د مسلمانانو حالات رسول صلی الله علیه وسلم په منبر باندې دا خبره کړې وه وی موږ سره چې چا ښه کړي دي موږ ورسره هم کړي چا موږ سره احسان کړی موږ ورسره هم کړی ځکه د احسان په بدله کې احسان دی سوای د ابو قحافه د زوی نه یعنې ابوبکر صدیق رضی ته موږ سره دومره ښه کړي چې د هغې جواب موږ نشو ورکولی او د هغې بدله موږ نشو ورکولی د ده ډېر غټ لاس دی رسول صلی الله په دې دین خورولو کې او زموږ سره په دې مرسته کوي د ابوبکر صدیق رضی غټ لاس دی. نو په دغه ټیم کې ابوبکر صدیق رضی راغی او رسول صلی الله علیه وسلم بچ کو د الله په توفیق سره د هغه کوشش نه کم کوشش چې مشرکینو کوو هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د وجلو. په دغه ورځو کې چې ظلم دومره زیات شوی چې د اسمان سره خبرې کولې د ظلم د تیرې ډېرې شوې وې یو رڼا راغله ناشنا غونته کې او هغه اسلام قبلول د حمزه رضی الله عنه او الله سبحانه وتعالی داسې ناشنا کار کوي وخت په وخت او د مسلمانانو مرسته کوي پریدي نه دي خو دومره ده چې الله سبحانه وتعالی کله ناکله یو سخته او مصیبت څه وخته پورې به د مسلمانانو پریدي چې د منافقانو او د مؤمنانو پکې پته ولګي بل چې دا مصیبتونه نه لکه په سورة العمران کې الله سبحانه وتعالی د غزوه احد تذکره کړې ده احد کې چې کوم جنګ شوی او د هغې تفصیل به راځي انشاءالله که الله ژوند راکړو نو الله سبحانه وتعالی په هغې کې هغه وجې بیان کړي دي چې ولې په تاسو باندې سخته راغله د احد په جنګ کې ډېرې وجې ذکر کړي دي الله سبحانه وتعالی وایي چې دا سختې نه راځي نو شهیدان به په تاسو کې څنګه جوړېږي چې دا سختې نه راځي نو د مؤمن او د منافق به څنګه بدله کړي چې دا سختې نه راځي نو ستاسو د درجې به څنګه بلندېږي تاسو له به دا ډېر اجر زه به په څه درکوم نو دا سختې او مصیبتونه چې به د مسلمانانو راځي په دې کې د الله سبحانه وتعالی ډېر حکمتونه دي خو په منځ منځ کې مرسته کوي او په دې طریقې سره چې انسان ورته حیران شي نو په دغه ورځو کې چې ظلم ښه ډېر شوی او دا د نبوت شپږم کالو الله سبحانه وتعالی حمزه رضی الله عنه توفیق ورکو په اسلام کې دننوتو او د هغه د اسلام د قبلولو وجه هغه دا وه چې ابو جهل یو پیر تیر شو په رسول صلی الله علیه وسلم باندې رسول صلی الله علیه وسلم د صفا د غر په خوا کې و نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ډېرې کنځلې وکړې او بدې ردې ووې خو د هغې جواب رسول صلی الله علیه وسلم ونه کړو د کنځلو به څه جواب کې نن سبا هم دا باطل پرست لګي نورو سره څه نه یو کنځلې کوي کله ناکله داسې کنځلې به واوري چې ته به وایي چې یالله لکه دا سړی د منافقت په کومه درجه کې دی ځکه چې د کنځلې کول دا د منافق سړي حال او بیا چې یو سړی دین بیانوي او په هغې کې کنځلې کوي نو دا کم سړی چې کنځلې کوي پوه شي چې له ده سره دلیل او دانشتي ځکه که دلیل وی نو بیا نه کنځلو ته ضرورت راځي نه زور ته ضرورت راځي نه پولیس ته ضرورت راځي نه ټوپک او تماچې ته ضرورت راځي
خو دلیل دی خبره واضحه که بس منی نه منی دغه کار دی خو ته خبره واضحه که وروره الله دا ویل الله پیغمبر دا ویل صحابه کرامو د طریقه او تابعینو د طریقه خبره ختمه شوه. اوس یو سړي ته کنځلې کوو ستا سره کنځلو څه کار دی؟ ابو جهل نه پکار ده چې رسول صلی الله علیه وسلم پړ کړي د دلایلو په میدان کې او دله ځان ته ابوالحکم وایي فیصلو والا. نو دا فیصله خو دله پکارو چې کړی وی که نه چې یو سړی خپل دین بیانوي ته د هغه په مقابله کې خپل دین بیان کړه د دلایلو په رڼا کې نو کنځلې ورته سره کړي. کنځلې کول دا د سپک انسان علامه ده او رسول صلی په حدیث کې د منافق نښې غوري دي. یو نښه د منافق دا دی چې دی څه کوي د کنځلې کې واذا خاصم فجر او کله چې جنګ کوي نو په جنګ کې به کنځلې کوي. دا د منافق سړي نښه ده. نو د کنځلې وکړې رسول صلی ته ډېرې بدې ردې ووې او رسول صلی غلی او دته یې څه ونه وې. بیا ابو جهل یو تیږه یو کاڼی یو ګټه راواغسته او په هغې باندې د رسول صلی د سر مبارک وویشتو. کله چې د رسول صلی سر ولګېد د هغې نه وینه راووته. بیا لاړ د قریش د مشرانو طرف ته. د قریش د مشران به را جمع کېدو د دوی یو بیټک به لګېدو د کعبې په خوا کې روزانه به دوی هلته کېناستو. نو دوی ناستو کله چې د دا کار وکړو نو بیا لاړ د هغوی په دې مجلس کې کېناستو. په دغه ټیم کې د عبدالله بن جدعان چې دا په دې قریشو کې مشر سړی او ډېر عزتمند سړی و د ده یو وینځه په دغه طرف باندې تېرېده. هغې دا حالات ولیدو. چې کله هغې دا حالات ولیدو نو لاړه په حمزه رضی الله عنه پسې او حمزه رضی الله عنه چې دی نو هغه د ښکار دپاره وتی او د ځان سره د ښکار سامان راغستو. چې پسې ورغله نو ورته یې وویل خپل واره تپوس ته نه کې. هغې وویل زما واره ته چا څه ویلي؟ وی ابو جهل ورته دا وویل دا وویل ټوله خبره یې ورته وکړه. ډېر عزتمند سړی و حمزه رضی الله عنه ډېر زورور سړی و او خصوصا چې څوک چاله داسې طعنه ورکړي چې ستا واره یا ستا تره یا ستا ماما ته تپوس نشي کولی یا ته د خپل زوی تپوس نشي کولی دا سړي ته ډېره د خبره ودرېږي اگر که دغه د دشمن ومي. خو چې پردی سړی درته ووایي چې ته د خپل واره تپوس نشي کولی ته د خپل تره تپوس نشي کولی د زوی نشي کولی دې سره سړی ښه په جذبه کې راځي. نو ابو جهل دا خبر چې کله حمزه رانه ته ورسېدو په حمزه کې جذبه راله د دین د لاسه نه وګورئ چې زما واره دین بیانوي او ښه سړی دی نه دا رشته ده د قبیلې دپاره. او ما په اوله کې د دې سیرت چې موږ شروع کوو موږ دا خبره ذکر کړې وه چې په قریشو کې دا خبره وه د خپلې قبیلې دپاره تعصب کول او په کلونو کلونو جنګونه کول د صرف د خپل قوم دپاره. ښه که دا قوم به په ناحقه مو خو مرسته به یې کوې ځکه چې هغوی به دا خبره کوله قوم پرېښوده یوازې دا بزدلي ده او دې ته به هغوی بېغیرتوب وایي. اگر که د هغوی دا طریقه غلطه وه چې څوک په ناحقه یي که هغه ستا قوم ومي خو هغو ته به وایي چې ته په ناحقه یې. نو حمزه ځان غوسه شو راووتو او هغه ته پته و چې دا مشران په کوم ځای کې جمع کېږي نو هلته پسې لاړ. ابو جهل ناست چې څنګه ورننوتو نو دا خبره ورته دې دغه وکړه د حمزه رضی الله عنه او زه درته حقه خبره کوم کوم چې هغه کړې وه چې څنګه ورننوتو د مجلس ته نو دغه ټولو په مخ کې ورته وویل ای په کوناټو باندې خوشبو لګوونکیه او د دې مطلب دی چې ای بوزدیله بې غیرته دا د دې مطلب دی. دا به هغه وخت کې چې به چا یې کنځلې کوله او غټې کنځلې به دا وي یعنې ته بې غیرته سړی او ته بوزدیله یې هغه ته به دا کنځلې کولې. ته وایي زما رواره ته کنځلې کې او هغه ته بدې ردې وې او زه هم د هغه په دین باندې یم. دا خبره دغه ټیم کې د خولې نه ووته او دا هم د دې دپاره نه دی کړی چې دی پرې راضي و د هغه په دین باندې خو ویې وی چې دی څه کوي چې د ده زور زه وینم دی ما ته څه وایي. نو بیا کومه لینده چې هغه راغستې وه او د ښکار دپاره یې وړې وه په هغې باندې ورله سر و او د هغې سره د هغه سر زخمي شو. بنو مخزوم قبیلې کوم چې د ابو جهل ملګري وو هغوی راګرم شو راګرم شو په حمزه رضی پسې نو هغه ورته یې پرېږدئ دی پرېږدئ. ولې یې پرېږدو؟ وایي د ده دا خبره صحیح ده ما د ده واره ته تکلیف ډېر رسولی او ما چې کومې کنځلې کړې وې نو هغه د کولو نه وې د دې چې را غوسه شوی دا دی د دې د لاسه غوسه شوی
نو د حمزه رضی الله عنه اسلام قبلول په شپږم کال د نبوت کې هغه د دین د لاسه نه و، هغه صرف د غیرت د لاسه و چې زه د خپل وارد دفاع کوم. او بیا دې سره په سیرت کې چې دی بیا لاړ په رسول صلی الله علیه وسلم پسې او تیر وارد دې خبره مې کړې ده، اوس پوه نه یم چې څه وکړم. خو سړي څه خبره وکړه چې د دینه د وتو لارې نو هغه کښېنو، نصیحت یې ورته وکړو او پوه یې کړو په دې هر څه باندې. نو دی بیا د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې ګوایي ورکړه، زه ګوایي کوم چې الله سبحانه وتعالی د عبادت حقدار دی او ته چې ته په حق دین باندې او د خپل دین بیانوه، زه در سره په دې کې ولاړ یم. حمزه رضی الله عنه سیرت دا خو ما مخکې تفصیلا بیان کړی، تاسو به اورېدلی مې. حمزه ابن عبدالمطلب د رسول صلی الله علیه وسلم خپل تره دی، د عبدالله رور دی او د رسول صلی الله علیه وسلم صحابي دی او د رسول صلی الله علیه وسلم نه اوچت دی په مقام کې که کم دی. الله سبحانه وتعالی کله کله انسان له داسې مقام ورکړي چې د مشرانو د هغه نه کم وي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته وګوره. او ځکه کله چې چا دغه نه تپوس وکړو د عباس رضی الله عنه، د رسول صلی الله علیه وسلم مشر تره، چا به دې تپوس وکړي ته مشر یې که رسول صلی الله علیه وسلم مشر دی، یعنې په عمر کې. هغه به وایي په عمر کې ته زه زیات یم، نور مشر هغه دی. نو د دین انسان له مقام ورکوي. کله کله عمر د سړي کمی، خو سپینګیري مالداره مشران که هر قسم مشرتیا وسلي دا به مخکې هېڅ هم نه او کله کله یو سپینګیری سړی به خو د بېدینۍ د لاسه ماشومان هم د هغه عزت نه کوي، بې عزته ګرځي په کلي کې په علاقه کې. یعنې ښه سپینګیری به ښه مشر به او ښه مالداره به مې، خو خلک یې په دې یادوي چې دا بد اخلاقه سړی دی، څوک یې په دې یادوي دا بد کرداره سړی دی، څوک یې په دې یادوي چې دا ظالم سړی دی، دروغ وایي، دوکې ورکوي، دا کوي دغه کوي. نو څوک یې عزت نه کوي. د بېدینۍ د لاسه مشر سړی او هغه بې عزته شي، او دیندارۍ د لاسه د عمر نه به کشر وي او هغه اوچت شي. نو حمزه رضی الله عنه اگر که د تره دی خو د رسول صلی مقام د هغه نه اوچت دی. او بیا حمزه رضی الله عنه چې دی د رور دی د صفیه بنت عبدالمطلب، او صفیه د رسول صلی الله علیه وسلم څه شوه؟ ترور شوه. بیا د صفیه چې ده دا د زبیر بن العوام رضی الله عنه مور ده. نو حمزه رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم تره دی او د زبیر رضی الله عنه څه دی؟ مامای شو. د زبیر رضی الله عنه ماما شو، زبیر د هغه خوری دی. خدای د رسول صلی الله علیه وسلم روم دی د رضاعت نه. او هغه موږ دا واقع ذکر کړې وه کله چې رسول صلی الله علیه وسلم پیدا شو، په هغه ورځو کې ابولهب خپله یو وینځه هغه بیا وسزاده کړې وه، خو د هغې نوم و ثویبه. او دې ثویبې رسول صلی الله علیه وسلم ته یې ورکړی دی او حمزه رضی الله عنه ته یې ورکړی. نو دا دواړه د رضاعت د طرف نه دوی څه دي؟ ورونه دي. او رسول صلی الله علیه وسلم به دا خبره کوله، وی خیر اخوتي علي، زما په ورونو کې ښه ورور چې دغه علي رضی الله عنه دی، و خیر اعمامي حمزه، او زما په ترونو کې چې کوم سړی زما ډېر خوښ دی هغه حمزه رضی الله عنه دی. او د دې لقب دی سید الشهدا، د شهیدانو سردار. او د دې لقب دی اسد الله، د الله شیر، د الله زمری. او زموږ په عوامو کې دا مشهور شوی چې دا لقب د علي رضی الله عنه دپاره یې ښودی، حالانکې دا لقب د دی. خو د علي رضی الله عنه د تذکره د هغه مقام خو ډېر اوچت دی، موږ بیان کړی هم دی الحمدلله په سیرت کې. خو دله داسې اوصاف ورکول او غلو کول د ده په حق کې د زموږ په معاشره کې اله راننوتي چې کله موږ متاثره شو د شیعهګانو نه. او پخوا د شیعهګانو دا خبرې دا د مولیانو به بیانولې په منبر باندې، زموږ د عوام به ورته ناستو سرونه به ورته ړقول. نه مولوي صاحب ته پته شته چې دا کومه خبره چې زه کوم دا غلطه ده، او نه د عوامو ته دا پته شته چې مولوي صاحب چې کومه خبره کوي دا غلطه ده. دا خو اوس الحمدلله دین چې دی ډېر خور شو، حق خور شو، خلک پوه شو. نو ډېرو خبرو اوس موږ ته پته ولګېده چې دا خو د شیعهګانو عقیده ده او په موږ کې وه، په مشرانو کې وه. نو نه مشرانو په خپله چې د هغې ته سوچ کړی دی، نه به پوهېدي، نه هغه وخت چې کوم مولوي صاحب و هغه اتې په خپله مو خبر چې زه څه وایم، خو بس دا مولاتوب هغه ته یو مزدوري او یو کار ښکارېدو کوي. نو په هغو کې بعض خبرې دا دي
چې لکه زمونږ په دې معاشره کې د ډېرو خلکو نومونه چې دی نو هغه اکبر علي اکبر مطلب د ټولو نه لوی او موږ څه وایو الله اکبر الله لوی دی د ټولو نه لوی دی نو چې کله ته وایې چې علي اکبر نو بیا خو ته علي والله یو ځای کړو که نه یا اکبر علي نو بیا دویم نوم بیا دا دی رحمت علي رحمت خو د الله په کار دی علي رضا خو په انسانانو باندې رحمت داسې نشي کولی څنګه چې الله کوي او اوس علي رضا مړ کله ژوندی وي څوک هغه ته دا وایي چې په پلاني باندې شفقت وکړه دا خو انسانان یو بل ته وایي دا جدا مسله ده خو رحمت غوښته او رحمت ورکول دا د همیشه صفت د چا دی د الله سبحانه وتعالی رحمت علي اکبر حسین ورته حسین رضا نوم دی ښه تاسو چې داسې نوم اورېدلی دی اکبر حسن او چې ته یو کس نوم یښودی هغه جدا مسله ده اکبر حسین د غالبان دی بلکې چې هر دویم دریم کور کې ګورې به ته میلاویږي که دې ولټول اکبر حسین ډېر دي ښه بیا د نومونو سره حسین لګول اقبال حسین محمد حسین او بیا داسې د هر نوم سره حسین لګولی اخر ولې د حسین رضا دا نوم دومره ډېر یادېږي یو صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم دا خو صحیح ده خو د رسول صلی الله علیه وسلم ملګري خو نور هم شته د دې ټولو نه غوره ابوبکر صدیق دی د هغه نوم ولې نه یږدي عمر رضی نوم ولې نه یږدي د عمر دا نوم په موږ کې څومره کم دی د عثمان رضی الله عنه نوم ولې نه یږدي د عبدالرحمن بن عوف نوم ولې نه یږدي د معاویه نوم ولې نه یږدي نو وجه دا ده چې دا تاثر د شیعهګانو نه اخیستی شوی دی هغو دغه ګوره شیعهګانو په حسین رضا پسې نښتي دي صرف په دروغو حسن رضا نه یادوي ځکه زموږ په معاشره کې د حسن نوم ډېر نه لګي د حسین به لګوي د فایده مادي لپاره ذکر کوله چې اکبر حسین به یي خو اکبر حسن نادرا به چې ته واورې او اکبر حسین به د ډېر ځایونو کې میلاوي ولې ځکه چې شیعهګانو په دغه حسین رضا پورې نښتي حسن رضا هغوی هم نه یادوي حالانکه د حسن رضی الله عنه د حسین رضی الله عنه په مرتبه کې او په درجه کې غوره دی او په عمر کې تیم مشر دی او رسول صلی الله علیه وسلم دعا هم کړې ده او رسول صلی الله علیه وسلم دا ویلي وایي زما دان وسې الله به د په لاس باندې د مسلمانانو په منځ کې اتفاق راولي نه د حسن رضی مبارک ویلی شوي دي خو بیا هم د شیعهګان د هغه چې ته اواز نه کوي چېرته د شیعهګانو د خولې نه به حسن ټکی وانه اورې حسین به وایي په دې حسین یادولو کې د هغوی یو څو اهداف چې ولې د نوم وایي زه درته صرف یو یا دوه ذکر کوم ځکه چې د موضوع نه اورو یوه د حسین رضی الله عنه ډېرې ښځې وي یوه ښځه هغه د فارس نه واده کړی و د ایران د دې طرف نه د هغې د لاسه دوی د ده سره خاص مینه ده چې وایي دا زموږ سړی دی دویمه ده دوی په خپله د حسین رضی په کربلا کې شهید کړی دی نو د هغه حقیقت پټولو لپاره اوس په هغه پسې جاړي او دا ګټه وجه ده او د دوی علما په خپله په کتابونو کې دا خبره کړې او کتابونه ما سره شتي ما سره پراته دي که څوک بیا مني نه چې ولیدی غواړي موږ ته خو شو په خپله وایي حقیقت دا دی چې زموږ د شیعهګانو حسین رضا په خپله وجلی ناغه وجره خبره بیا وروته پلټوله په یزید باندې نه دا ګوره تاثر دی د چا نه د شیعهګان نه اخیستی شي خبره ما دغې نه شروع کړه چې اسد الله لقب دا د چا دی دا د حمزه رضی الله عنه دی حمزه رضی الله عنه یو زورور انسان او په قریش کې مشهورو هغوی به داسې غټ غټو کارونو ته غټو مجلسونو کې چې به کېناستو نو دی به هم د ځان سره کېنو او په جنګ کې خو تپوس مه کوه چې دا څومره زورور سړی او د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره چې کله خدیجه غوښته نو ما ته اوس دا خبره کړې وه چې د رسول صلی الله علیه وسلم ترونه تلي وو نو په هغو کې یو څوک حمزه رضی الله عنه د خدیجه رضی الله عنها غوښتلی و د خپل واره دپاره حمزه رضی الله عنه چې کله اسلام قبول کو نو مسلمانان ښه په زور کې شو او خوشحاله شو او چې څنګه هغه اسلام قبول کو نو په مکه کې د تکبیر आवाज اوچت شو چې دومره اوچت انسان الله سبحانه وتعالی موږ لره کو دومره زورور ملګری زموږ پیدا شو او بار بار زه په دې سیرت کې دا خبره ذکر کوم چې ملګری هغه ملګری ډېر فایدهمن چې هغه زوروري ځکه چې د اسلام ته فایده ډېره رسوي یریږي نه
او چې کم کمزوري نو غیر خپل کوشش کوي خو دومره وسه او دومره طاقت دغه نه راشي. او د دومره زورور انسانو ان شاء الله زه ته بیانوم کټیمو چې کله عمر بن خطاب رضی اسلام قبول کو او لاړ او وری وټکو او د مسلمانانو پټ ناس رسول الله سلام نه دین زده کو نو تور خدای سره واغو د قتل په اراده راوته. نو کله چې هغه وکړو ته پوښتنه کوي څوک ته خباب رضی وی دغه عمر دی او تور وسره هم دا وی په ټیم کې حمزه رضی راوته ته ورته کولاو کوي ور بندولو د څه ضرورت ورته کولاو کې د خیر اراده زمونږ رور دی کې د خیر اراده نیم په دغه تور به دي سرو د کوم جې دراوړي نو زورور سره حمزه رضی الله عنه او دغه د اسلام راوړو سره مسلمانان خزورور شو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو د هجرت نه بعد بیا په مدینه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو په مهاجرینو کې یو کس په انصارو کې یو کس دا به رونه کړو هر یو ته به وی د ستارور دی پلانې ستارور دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم په هغه ټیم کې د حمزه رضی الله عنه لپاره چې کم کس رور کړو ناغو زید بن حارثه رضی الله عنه. زید بن حارثه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ته وی حمزه ته وی دی بستا صحیح دی بستا روري. حمزه رضی الله عنه په جنگ بدر کې شریک شوی او په احد کې شریک شوی او په احد کې به شهید شوی او ډیر وخت نه تیر کړي او کډیر وخت ته تیر کړي او الله په هر کار کې حکمت نو چې د دې په سن آشنا سیرت و مخې ته ځکه په دې لږ وخت کې د دومره عظیم سیرت پر خو دې چې انسان ته حیران شي. او د بدر په غزا کې د دې جنگ کړي چې د مشرکین و ټول حیرانو او به د شند احد په غزا کې او ځکه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه وی چې ما امیه بن خلف او دا غټ کافرو وی دې په دې قیدیانو کې ما د ځان سره روان کړو او د دې زوی امیه بن خلف او دا غزوی د دوانو ما د دې سټونو نیولې روان کړی مو چې د دوانو په زما سره قیدیان شي. نو په دې منځ کې مانه ته پوښتنه چې دا پلانې څوک دی او اشاره حمزه رضی الله عنه کړی دا سره څوک دی په وخت کې جنگ کې ومخ پټو پته باندې لګي وی دا څوک دی مو ته چې دا حمزه ابن عبد المطلب د رسول صلی الله علیه وسلم وی چې خا ذلک الذي فعل بنا الفاعل څومره نقصان چې موږ ته ورسېدو دا څه چې وشو دا سړی د لاسه شي دومره زورور انسان او په وحد کې به الله سبحانه وتعالى غته شهادت نصیب کو او ان شاء الله دا سیرت په تفصیلا بیا الته بیانو په خپل مقام کې ځکه دا اوس نه بیان کونو وخت برانم ډیر واخلي او خپل ځای هغه نو د وحد سیرت چې کله موږ ذکر کوو الته به دا بیا بیان کو چې حمزه رضی الله عنه په بدر کې څنګه جنگ کړی دی او په وحد کې څنګه جنگ کړی. حمزه رضی الله عنه کله چې شهید کړی شو او رسول صلی الله علیه وسلم بیا کسان لټول چې څوک مړ دی څوک ژوند دی څوک بیمار دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وا چې هغه به د ملګری بیا کتو دوی لټون به کو نو څوک په یو ځکه شهید وو ته څوک بل ځکه څوک به بیمارو ژوند دی به خو بیمار به دغه د سباغله قیدې نشو. نو رسول صلی الله علیه وسلم په خپل طرف به ګرځي حمزه نشتی نو کله چې هغه میلاو شنو د خېټه ول د مشرکانو شلولي و او د اینه او د شونډې د غوګونه د هر څه ته پرې کړو او رسول صلی الله علیه وسلم هغه موقع باندې غوسه شو سم غوسه شو دی ویلا قریش بعد اليوم دنه بعد قریش د سره شتینه وي د دې نومو نشان به ختمومه الله سبحانه وتعالى به د غیتونه نازل کو وین عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به کته سره څوک سزا درکې نو تاسو دغه امر سزا ورکول شي ذاته بنه کوي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خپش صفیه په غټین کړه له ملک صد مخکوي چې صفیه د حمزه سره هغه دغه خورد رالنو دی زوی منه کوله چې ته بنه راځي نو بلړ پر رسول الله په رسول الله ته وی د مور ته وی چې نه راځي نغلر مور ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې ته مرزه ناغو ته مسله منه کوي ته چې ما د سنه منه کوي چې دا ویني نه زه خبر شوی چې زما ضرور سره مشرکانو دا چلونه کړی دي زما دي په الله قسمی که زما ضرور بیا ژوندې شنو زما به د غرمانی چې الله په لار کې دغه شان شي او دا هغه زنانه وي پاتله سړی دغه د سړو هډیر غټه جذبه
رسول صلی الله علیه وسلم به بیا دا کسان دوه خخول او کوم یو چې په قرآن ډېر یادونه هغه به په دې لحد کې مخکې کو او بیا رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه انا شهید علی هؤلاء یوم القیامه د قیامت په ورځ په دې کسانو باندې ګواه یم چې دا د الله د رضا دپاره او د الله د دین دپاره شهیدان شوي دي هغه څومره چې په احد کې وو د رسول صلی الله علیه وسلم دا تره حمزه رضی چې کله خخو نو دومره سنو چې د ټول بدن یې پټ کړی او کله چې به د سر کپړه واچولو نو خپې به ښکارېدې په خپو چې به ورته واچولو نو سر به ښکارېدو نو بیا رسول صلی الله په ده باندې جنازه هم کړې وه او دا مسله به انشاءالله موږ تفصیلا بیانو کله چې د جهاد دا واقعیت شروع کړو چې په شهید باندې جنازه کول او نه کول دواړه جایز دي که څوک په شهید باندې جنازه وکړي نو دا هم د رسول صلی الله ثابت دي او که څوک یې نه کوي نو دا هم د رسول صلی الله ثابت دي شهید بل به غسل نه ورکوي باغ کپړو کې به خخی په کم کې چې دی شهید شي نو رسول صلی الله علیه وسلم په ده باندې جنازه کړې وه او په دغه جنازه کې رسول صلی الله علیه وسلم 7 تکبیرونه ویلي وو هغه دې لپاره چې دعاګانې یې ده لپاره ډېرې وغواړي او بیا چې به کم کس هم راوستو دې لپاره چې رسول صلی الله علیه وسلم پې جنازه وکړي نو رسول صلی الله علیه وسلم هغو ته وایي زما د تره مخ وځوي دی او په دغه ځای پروت وي نو رسول صلی الله علیه وسلم 2 جنازې وکړې او په هر یو کې به ورسره دی پروت دا ټول دې لپاره چې الله سبحانه وتعالی په ده باندې رحم وکړي او یو سپارش یې کوه الله سبحانه وتعالی ته او بیا چې رسول صلی الله علیه وسلم کله واپس راغی مدینې ته نو په هغه ټیم کې حمنه بنت جحش رضی الله عنها هغه هم ولاړه وه په انتظار باندې ځکه چې د هغې ډېر خپلوان دي جنګ له تللي او دا یو ناشنا زنانه وه کله چې هغه میلاو شو نو په دې کسانو سره نو چا ورته ووایي چې ستا غرور مړ دی عبدالله بن جحش عبدالله بن جحش رضی الله عنه دا د دې رور و هغه هم شهید شوی نو انا لله و انا الیه راجعون وي او بخانه ولا وغوښته بیا یو کس په هغه طرف تېرېدنو ورته ووایي هغه ماما دې مړ شوی دی حمزه رضی الله عنه هغه دې ماما رسول اوچته زنانه نه چې رور خبره ورته وشوه بیا ورته د ماما خبره وشوه نو هغې انا لله و انا الیه راجعون او د بخانې دعا ولا وغوښته نو بیا ورته چا ووایي چې خاوند دې مړ دی مصعب بن عمیر رضی الله عنه او دا د مصعب بن عمیر رضی الله عنه ښځه او د مصعب بن عمیر رضی الله عنه سیرت دا به انشاءالله راځي پر روانو درسونو کې دا یو ناشنا مجاهد یو ناشنا انسان و چې الله سبحانه وتعالی صرف پیدا کړی دی دین دپاره او دا د هغه ښځه و نو کله چې ورته وویل شو چې مصعب بن عمیر ومړ دی فصاحت وولولت نو چغه یې کړه داسې او په ژړا شو نو رسول صلی دا خبر وکړه وی ان زوج المرأة منها لبمکان و یقینا خاوند د ښځې دپاره ډېر غټ مقام لري ځکه کله دې ته وویلی شو چې ورور دې شهید شوی دی ماما شهید شوی دی نو دومره یې څه ونه وي څومره چې دا د خاوند په مرګ باندې او د هغه په شهادت باندې دا خفه شو رسول صلی چې بیا کله مدینې ته ورسېدو نو د انصارو په یو چمپ یو علاقه باندې داسې تېر شو نو هلته د زنانو د ژړا اواز راته ځکه چې په احد کې ډېر کسان شهیدان شوي نو د دغه کورونو په کې هم ډېر کسان وو نو هغه ټول لا جمع شوي او خپلو مړو هغه خبرې اورېدلی نو هغوی ژړل نو رسول صلی الله علیه وسلم د سترګو نه مو مخکې روانې شوې په حمزه رضی باندې څوک نه جاړي یعنې هغه نه هغه خپل تره هغه ترې نه هېرېدو بیا د معاویه رضی الله عنه په وخت کې کله چې هغه خلافت معاویه رضی الله خلافت کې په دغه طرف باندې یو سیلاب راغلی و او دا قبرونه چې اوس کوم ځکې دي د احد په دې خوا کې دا په دې ځکې نه وګورئ دا قبرونه په اصل کې د احد د غر ته نږدې وو دغه جنګ هلته شوی په دې ځکې ولې ښخ کړي دي نو دا یو سیلاب راغلی و په هغه ځای باندې او هغه سیلاب د لاسه قبرونه خراب شوي نو بیا هغوی د دغه ځینې دا مړي راوویستو دلته یې راوړو نو په هغو کې حمزه رضی الله عنه چې حمزه رضی دا قبر یې کولاو کو او تقریبا 40 کاله یا د دې خوا و شا کې دومره وخت تېر شوی په دې باندې چې کله هغه کولاو کو او ویې کتو نو حمزه رضی الله عنه هماغه شان تازه پروت او وینې ته به یې دی نو حمزه رضی یو اوچت انسان و چې الله سبحانه وتعالی ورته توفیق ورکړو د اسلام د قبلولو او دې سره چې د مسلمانانو جذبه او طاقت هغه څه شو هغه ښه ډېر شو سبحان الله د الله دې کارونو ته ګوره د اسلام مرسته څنګه کوي د ده نه 3 ورځې بعد
یو داسې انسان له الله سبحانه وتعالی د اسلام توفیق ورکړو چې د هغه نه به شیطان وویرېدو. هغه څوک دی؟ عمر بن الخطاب رضی الله عنه. د ده د اسلام قبلولو نه 3 ورځې بعد یعنې یو بل ته نږدې دا کارونه شوي. او دا دواړه د دین هغه زمري دي چې سیرت یې سړی واوري نو سړی وایي چې څه چلو کوم چې زه په هوا والوځم او دوی پسې زه کوم ځای ته لاړ شم ویې لټوم چې دوی سره ملاقات وکړم. خو صرف دومره به وایي چې الله سبحانه وتعالی سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه د هغه د اسلام قبلولو دا واقعه مجیبه ده. او رسول صلی الله علیه وسلم دعا غوښتې وه. په سنن ترمذي کې دا حدیث دی د عبدالله بن عمر او امام طبراني راوړی د عبدالله بن مسعود نه چې رسول صلی الله علیه وسلم دا دعا غوښتې وه: اللهم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک. یا الله اسلام له عزت ورکې د 2 سړو کې د یو په لاس باندې چې ستا ډېر خوښ عمر بن الخطاب او ابو جهل ابن هشام. رسول صلی الله علیه وسلم د ابو جهل ذکر کړی ګوره دا ډېر زورور سړی او خو صرف ما تاسو اکثر مخکې ووایي که نه چې دا کفر سړی د یو ځای نه کړي. یعنې که دې اسلام قبول کړی دی ابو جهل څومره غټ سړی به دی. او د دواړه او رسول صلی الله علیه وسلم چې د دواړه یو ځای ذکر کړي د دوی صفات یو شان وو. لکه څنګه چې د ابو جهل زورور تکړه سړی دی سخت سړی دغه شان عمر بن خطاب. او څنګه چې عمر بن خطاب زورور سړی دغه شان ابو جهل. خو الله سبحانه وتعالی دغه په نصیب کې ایمان نه و لیکلی او د اسلام هغه موقع هغه ده ته میلاو شوه نه د اسلام ته ننوتو. تفصیل له موږ نشو ته د هغه سیرت الحمدلله ما تفصیلا ذکر کړی دی او بیان کړی مې دی په 3 درسونو کې هغه واورئ. هلته ما ښه تفصیل کړی. خو حاصل د هغه روایاتو او د هغه سیرتونو دا دی چې د اسلام څنګه قبول کړی و. دا یو ډېر پوهه انسان او ډېر ناشنا انسان او قریش چې به کله د بل قوم سره څه مشکل یا څه مسله به وه نو سفیر به څوک و؟ سفیر به عمر بن خطاب رضی الله عنه. او په هغه وخت کې دی ځوان هلک و بلکل ځوان هلک. او په هغه وخت کې ده ته د سفارت د عهده د ده ته حواله شوې وه ځکه چې ډېر پوهه انسان ډېر هوښیار انسان. یو روایت کې دا راځي دی داسې ډایرکټ نه دی مسلمان شوی بلکې اول د ده په دې زړه کې د اسلام دا خبره داسې پرېوته خو ښکاره کړې نه ده. او هغه داسې چې دی یو پیر راغی وایي شپه کومه په حرم کې او د مشرکینو به د حرم ډېر عزت کو ډېر قدر به یې کو. هلته به راتلو نه کېناستو به هلته شپه به پکې مو چا وکړه. نو دی راغی وایي دلته شپه کوم. د کعبې په دې سوري کې ناستو رسول صلی الله علیه وسلم ولاړو لمونځ یې کو. نو رسول وسلم د تلاوت لږ په زوره کو او سورة الحق یې وی. او سورة الحق د آیتونه ډېر ناشنا آیتونه دي لنډ لنډ آیتونه دي او د قیامت تذکره پکې شوې ده په زړه باندې سخت اثر کوي. نو دی په تعجب کې واچو یا څومره خوږې خبرې. نو بیا د ځان سره دا وی فقلتو بخپله دا خبره کوي فقلتو فی نفسي وی ما په خپل نفس کې دا خبره وکړه چې هذا والله شاعر دا شاعر دی ځکه چې دومره خوږې خبرې دی څنګه جوړې خو شاعر دی که نه. نو څنګه چې دا خبره وکړه او رسول صلی د سورة الحق تلاوت کو په سورة الحق کې دغه آیتونه دي د ده په زړه کې رالو چې دا شاعر دی. رسول صلی د آیت ولوستو انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. الله دا ګوره شاعرانو خبرې نه د په زړه کې پروت شاعري. الله دا ګوره شاعرانو خبرې نه وي. ما بیا چې کله دا آیت ووایي چې آیت کې هم دی د شاعرانو خبرې نه دي دا به کاهن نه جادوګر به پالګر به کوډګر به د هغو خبرې به. نو مخکې آیت ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون. الله دا ګوره کاهنانو خبرې هم نه دي ګوره خو تاسو نصیحت ډېر لږ قبلوئ. د هغې نه بعد هغه آیت دا دی تنزیل من رب العالمین دا نازل کړی شوی د رب العالمین د طرف. عمر بن خطاب رضی فوقع الاسلام فی قلبی زړه ته مې چې دا خبره پرېوته یو ټکی وشو په زړه کې. د هغې نه بعد اسلام د دې قبول کړی نه دی ځکه چې اسلام قبلول په داسې حالاتو کې چې د قبایلو د قوم د تعصب د سړي په زړه کې قوم پرستی په سړي کې په دې حالاتو کې د اسلام قبلول ډېر ګران کار دی.
لکه نن سبا اسلام قبلول خو پرېږده خو غټه خبره ده زمونږ دې بعضو ته چې صرف یو حدیث بیان کړي چې په دې باندې عمل وکړو نو د پلار او د کاکا او د ماما د لاس هغه حدیث نه مني وایي منمه شتي دا ټولې مسلې شتي دغه شان به تا ته وایي منمه وایي دا ټول شتي خو څه مطلب دی لکه خو چې شتي خو عمل پې کوه خو دا دی چې هلته به څه وایم هغو ته نو چې سړی مسلمان دی او په یو حدیث عمل نشي کولی د خپلو خپلوانو د لاسه نو تاسو اندازه ولګوئ چې په دې وخت کې به اسلام قبلول څومره ګران کار و عمر بن خطاب رضی اسلام قبول نه کړو او یو پیر ډېره غوسه کې راغی په ډېر زیات غوسه کې و د غوسه ډېره زیاته وه او اکثر چې بیا غوسه به شو د ملګري صحابه کرام دوی به اوس هم پخوا کې به ډېر نه کېناستو نو غوسه یې ډېره زیاته وه غوسه شو نو بس اراده وکړه چې ځمه او دا رسول صلی الله علیه وسلم یادو ویننې ختمومه چې دا خبره ختمه شي مړه روزانه چې سهار راپاسوله د قیسه ده نن یې دا چلو کو دومره کسانې ملګري شو قریش والا ته یې دا ووایي د بوتانو مبارک یې دا ووایي خو نن ولې دا قیسه ختمومه خبره ختمه شي او دا هم د ده زړورتیا ده ځکه چې د قریش مشران لکه ولید بن مغیره ابو جهل عتبه عقبه دا ټول مشورې کوي چې دا سړی داسې نشي وجلی ډېر هوښیار خلک نو ګوره هغه ټول مشورې کوي او دی بغیر مشورې نه ورځي وجني دا هم د ده زړورتیا ده توره یې راواغېسته او روان شو یرید القضاء علی النبي صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم یې ختمو نو یو کس ورسره میلاو شو د بنو مخزوم قبیلې ورته ویې عمر چېرته روان وایي زه به دا سړی مړ کوم رسول صلی الله علیه وسلم یادو د دې خبره زه ختموم هغه وخت ته غوالته روان وو کور کې دنګ رتم دا مرض پیدا شوی وی څنګه وی خور دی او اوښی دی هغه خو هم د دغه سړي ملګري حیران ودرېږي دا ته څه وي دقه شانته لاړ شي د اول د هغوی تپوس کوي بیا د هغه تپوس کوي د الله سبحانه وتعالی طریقه ده چې د باطل پرست په کور کې حق پرست پیدا کوي د الله طریقه ده روانه دقه شان چې څومره یو سړی سخی د دین خلاف الله د ده په کور کې یو دې سړی به پیدا کوي چې هغه به د دین سره محبت کوي نو کله چې دی اراده وکړه چې لاړ شي د خپلې خور دې کور ته هغه طرف ته یې مخې کړه چې ورننوتو نو خباب رضی ناست دی او دوی ته قرآن خو او د ده د یوښې څه نوم دی سعید بن زید او د خور نوم یې څه دی فاطمه رضی الله عنها اسی سیرت ته خوشاله بس چې بیانولی کېږي او زه ورته ناست یم په یو غوږ اورم بل وځي سیرت یادول غواړي عمل پې کول غواړي صرف بس د ما سره چې غالبا میلاو شي شیخ صاحب د سیرت درس ډېره مزه کوي دا ولې تا ونه کړو تېر شوي هفته کې ما نه و کړی لږ بیمار وم په هر سړي به تپوس کړو یو هفته موږ انتظار وکړو ونه شو سیرت درس ونه شو سیرت درس ښه نتیجه سره ته دا مسلې یادې چې به نور ته به وي نه یادو خو د برکت دپاره ناست شو نو د سیرت یادول غواړي بیا بیانول غواړي او په دې باندې عمل کول غواړي نو دی چې کله ورغی د خپل اوښې دې کور ته اولته د خور هم ناسته و چې د هغې نوم و فاطمه رضی الله عنها خباب رضی الله عنه خباب رضی الله عنه خو ډېر کمزوری انسان او دوی ته قرآن خو داسې جذبه و د هغوی په هغه وخت کې او سورت طه یې ورته خو نو کله چې دی ورننوتو خباب رضی الله عنه پته ولګي چې عمر راغی بس هغه ډایرکټ پټ شو په یو ګوټ کې ځکه چې هغوی د سره به سم مقابله کړو کور کې پټ شو دوی هم تذکره ونه کړه د اوښې او یا د خورې چې خباب راغلی او موږ ته قرآن خو نه نو فاطمه رضی الله عنها چې وکړو دغه صحیفه دغه پاڼې پټې کړې په کوم کې چې د سورت طه و نو عمر بن خطاب چې کله دننه راغی وایي دا څه اواز ما ته راتلو تاسو که څه شوي هغه ورته نه نه موږ خبرې کولې خپلې وایي نه ما ته ښکاري داسې چې تاسو صابیان شوي یې دین هم پرېښودی نو دې دغه ورته ووایي د اوښې وي عمره که اوس د حق په بل دین کې لکه ستا د دین نه علاوه بل دین په کې حق نه به منو نو دومره مضبوط ګزار یې ورکړو چې هغه یې ګزار کړو نو بیا پسې دا خور راغله خپل خاوند یې راوچت کړو او عمر ځان ته ویې داسې غلطه خو نه ده ویلې خو چې حق په بل دین کې نو قبلی به یې نه نو د خپلې خور له هم ګزار ورکړو د هغې دا مخ زخمی شو وینه ترې راووته کله چې عمر ځان ته پته ولګېده چې دا کار ما غلط وکړو لږ شرمنده شو
چې خور له دې شي ګزار ورکول او بیا د هغې د مخ نه وینه راووته نو دا غوسې لږه کمه شوه او د خور ورته دغه شان مخامخ وي عمره نوم یې وله واغستو چې دا حق په بل دین کې که نه ولې به یې نه قبلو زه ستا په مخ کې ویم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او چې څه زور دی راشي هغه وکړه دا د هغوی زنانه وي موږ باندې چې کاکا لږې خپې ودربوي هر څه مو ته پرېښودي او پلار وایي کور نه به دې وباسم اتو بچو پلار به یې په دې یېرېږي پلار مې د کور نه وباسي یو خو داسې ماشوم یېرېږي اتو کالو یا د 7 کالو پلار ورته د کور نه به دې وباسم چې ویېرېږي یا د 10 کالو او دا به یو غټ پټ سړی په ګیره کې به سپین لګېدلي په دې یېرېږي چې پلار مې د کوره وباسي ودې باسي که نه خو حق خو حق دی حق خو څوک د چا لپاره پرېښودی نه شي دا زنانه د کمزوري او بیا په مقابله کې د عمر بن خطاب رضی الله عنه او هغه ته یې ووایي چې حق په بل دین کې عمره ما قبول کړی ستا په مخ کې ویم عمر دا غلی شو بیا ورته ووایي اعطوني هذا الكتاب الذي عندكم دا کم کتاب پاڼه چې دغه ماله راوړه د خور ورته ووایي ته پلیتې او دې قرآن له به لاس نه وړي مګر پاک خلک ولاړ شه ځان پاک که غسل وکړه او دس وکړه لاړ غسل وکړو بیا راغی کېناست او هغه پاڼې ول هغوی ورکړې چې پاڼې څنګه هغه نظر پرې پرېوتو په هغې کې لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الله سبحانه وتعالی وایي چې دا قرآن ګوره پیغمبر مهدي لپاره نه نازل کړی چې تاسو ستړی کوه بیا مخکې به کېدای چې تنزیلا ممن خلق الارض دا دغه چا طرف نه چې ځمکې اسمانونه پیدا کړي عمر بن خطاب د خبرو ډېره مزه ورکړه هلته د مخکې سورة الحق اورېدلی او هغه هم په زړه کې اثر کړی روانو تلاوت یې کوو دې آیت ته راورسېدو انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري الله دغه ته وویلې موسی علیه السلام ته دغه واقع د موسی علیه السلام چې کله هغه لاړ هغه تور غر ته په دغه ځینو ورته اواز وشو موسی دا پیزار څه که پیزار وباسه ته په یو پاکه ځمکه باندې انني انا الله زه الله یم تا سره چې خبرې کوي لا اله الا انا د عبادت حقدار یو زه یم فاعبدني زما بندګي کوه مونځ کوه نو د عمر بن خطاب رضی د سترګو نه اوښکې راووتې اثر پې وکړو دې خبر وي دلوني علی محمد صلی الله علیه وسلم دا محمد کوم ځای کې دی دې ورځو کې ښکاري نه ډېر هلته هغوی به د رقم کې جمع کېدو پټ او دغه ځای خو دوی ته پته نه وه که چې څنګه دا خبره وکړه خباب راووتو خوشحالې او غریب پټ شی او یېرېدو خو دې پته ورته ولګي چې اوس سړی ملګری بس راوته وایي زیرې ته خیمه زه زیرې ته خیمه هغه ته پته وایي چې دا دی دوی سره ناست بیا ورته ووایي بله شپه وایي ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي وي چې اللهم اعز الاسلام یا الله اسلام له عزت ورکړې د دې دوو سړو کې د یو په مرستې سره او رسول صلی پاکستان هم ذکر کړی هغه ته یې بیا ابو جهل هم ذکر کړو تم خو تعالی الله توفیق درکو عمر بن خطاب د خپله توره راواغسته توره خو هغه د ځان سره راوړې او بیا دوی لاړو چې کله یې ور وټکو نو دنه رسول صلی الله علیه وسلم ناسو دغه ملګري ناسو حمزه رضی ناسو خبر ملک صاحب مخکې وکړه چې حمزه رضی ورکول او کې خیر غواړي نو ملګری که خیر نه غواړي د بری توره در اثر به وو دنه دی راځي چې کله دې دنه ورغی رسول صلی الله علیه وسلم دې چې دې کپړې راونیو چې ویې لقو وی عمره ته که سم د هغه وخته پورې د کفر او شرک نه غلی کېږي چې څو پورې ستا مبارکې الله داسې آیتونه نه نازل کړي لکه څنګه چې ولید بن مغیره مبارک یې نازل کړي تم که چې دغه شرم غواړې نور که چې ته څه انتظار نه کړې نه نو یا رسول الله زه راغلی د اسلام قبلولو لپاره خو ما ته وښایه چې به اسلام څنګه قبلو څنګه چې د کلمه ووایي د شهادت ته ووایي فکبر اهل الدار دار رقم کې چې کوم کسان ناز هغوی دومره په زور تکبیر ووایي چې هلته په حرم کې چې کوم خلک کو کعبې څخه خوږ هغوی مو اورېدو عمر بن خطاب رضی الله عنه اسلام قبلول د مسلمانانو دپاره غټه خوشحالي وه دومره زورور انسان و چې په خپل هغه دا وایي عمر بن خطاب رضی الله عنه کله چې ما اسلام قبول کو وی ما سوچ کو چې په دې مکه کې
د رسول الله صلی الله علیه وسلم غټ دشمن څوک دی؟ نو په دې ذهن کې مې ابو جهل لاړی چې دا خو د رسول الله غټ دشمن دی. نو په هغه پسې لاړم ډایرکټ وورې مو ته وټکو هغه راووتو. وی ما ته وی چې اهلا وسهلا په خیر علي ما جاء بك څه دپاره راغلی؟ وی ما ورته جئت لاخبرك اني قد آمنت بالله وبرسوله محمد. نه نور څه نه خو ما چې خبر دي کوم چې مسلمان شوی او هغه سړی دغه تاسو چې اوس دښمني کوئ د زمانه ما رښتینی سړی دی. وی فضرب الباب في وجهي دا مخې دا ورې دې په درز را بند کو او ما ته وی چې قبحك الله وقبح ما جئت به. الله دې تا مو شرموي او دغه دین چې کوم تاسو خبره کوي دی دومره زورور سړی اول لړ دغه خواله او هغه خبر ورکو. وی ګوره زه مسلمان شې. امام ابن الجوزي رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده چې عمر دا خبره په خپله کړې ده. وی کله چې به څوک مسلمان شو نو دا خلک به پورې نښتي نو دوی به وهو هغوی به وهو دې کس به وهل بیا به هغوی دا کس وهو. او وی ما چې کله اسلام قبول کو نو په خپل ماما پسې لاړم چې هغه نوم عاص بن هاشم. نو هغه له مې خبر ورکو چې ګوره زه مسلمان شوم. نو هغه وی کور ته ورننوتو څه ونې. وی بیا لاړم د قریش په مشرانو پسې وی هغو ته مې ټولو ته مې یو ته وی چې ګوره زه مسلمان شوم. خو هغه وی کور ته ورننوتو دومره هغه د نه هېرېدو ته هېڅ هم نه شو ویلی او دی ټولو ته ښه صفا ووایي چې ګوره زه ما اسلام قبول کړی دی خو چا به ورته څه نه شو ویل. د دې قریش سره یو کس و دغه نوم جمیل ابن معمر او دا داسې و لکه دې قریش به دته څه خبر وکړو چې دا په لږ وخت کې دا ټول قریش خبر وکړو دا خبره به یې نقل کوله. نو د عمر بن خطاب ووایي زه به هغه پسې لاړم او هغه ته ووایي چې خبر شوی خو نه وي. هغه وایي چې ولې وایي زه مسلمان شوی بس هغه به یې شروع وکړه وایي چې دې ټول خلک خبر کړي. نو هغه بیا لګیا شو په تیزه تیزه ووایي خلکو ته واورئ ان ابن الخطاب قد سبا د خطاب زوی صحابي شوی دی. ما ورته دروغجنه خبره خو صحیح رسوته ته ما شوي چې صحابي شوی ورته وایه چې اسلمه اسلام قبول کړی او ته خبر غلط رسې ځکه چې یو خو هغه سړی چې هغه دین د سره یي نه زما خو دین دی اسلام دی ښه واضحه دین دی. د هغې نه بعد بیا مشرکینو کوشش هم کړی دی د ده د وجلو خو اوس یې پرې نه دی رسېدلی. ښه بیا راشه مسلمانانو حال چې مسلمانان څه وایي. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی وی ما د عمر بن خطاب رضی الله عنه تپوس وکړو چې تا ته د فاروق ولې وایي. الفاروق دا دغه لقب دی. وی ما ته وی چې حمزه رضی الله عنه زما نه 3 ورځې مخکې اسلام قبول کړه او بیا هغه قصه ذکر کړه او وی بیا ما اسلام قبول کو. نو زه پر رسول الله پسې رالم ما ورته ووایي چې یا رسول الله السنا علی الحق موږ په حق باندې نه بیا هغه وایي چې موږ په حق انکم علی الحق تاسو په حق یې کمړه کېږي او ژوند تېروئ خو د هر څه په حق باندې. نو بیا ما ورته وایي چې ففیم الاختفا نو بیا موږ پټ ولې نه شو چې وځو بهر ته او دا اعلان کوو د قریش په مخ کې چې دا زموږ دین دی. نو 2 صفونو کې موږ ووتو 2 جماعتونه د یو صف په دې اوله کې حمزه رضی دی بلکې عمر بن خطاب او رسول صلی الله علیه وسلم دا ولنې پیرو چې مسلمانان ټول په یو ځای داسې ښکاره د مکې په کوڅو کې ګرځېدلي. نو ذکر د نوم څه کېښودی شو وی فسماني رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاروق رسول صلی الله علیه وسلم فاروق نوم کېښود. عبدالله بن مسعود وی موږ چېرته د کعبې په خوا کې مونځ نشو کولی هغه به رسول صلی مونځ کوو خو دا صحابه کرام چې کوم هغه به مونځ نشو کولی خو څنګه چې عمر بن خطاب رضی الله عنه اسلام قبول کړو موږ د کعبې سره مونځونه شروع کړو. صهیب الرومي رضی الله عنه وی کله چې عمر بن خطاب اسلام قبول کړو نو اسلام ښکاره شو او موږ وی د کعبې په خوا کې څنګه چې به د مشرکین ناسو که نه بیا به زموږ هم یو مجلس د کعبې په خوا کې ووایي موږ به هم بیا ناسو موږ به هم بیا د یو بل سره تذکرې کولې د یو بل سره به هم خبرې کولې. عبدالله بن مسعود رانه وی د کوم وخت نه چې دې سړي اسلام قبول کړی موږ په عزت کې وو. ناشنا انسانو د دې سیرت لکه سړی ورشي نو نه ختمېدونکی سیرت دی خو د هغه انسان دی رسول صلی الله علیه وسلم ان الله جعل الحق على لسان عمر الله دا حق جاری کړی دی د چا په ژبه د عمر بن خطاب رضی الله عنه په ژبه. رسول صلی الله علیه وسلم
چې کله به څه تذکره کوله څه خبره به کوله د ده نوم او د ابوبکر صدیق نوم به ځان سره اخیستو. زه لاړم ابوبکر او عمر را سره وو، زه روان وم ابوبکر او عمر را سره وو، زه ورننوتم ابوبکر او عمر را سره وو، زه راووتم ابوبکر او عمر را سره وو. ښایي پیر رسول صلی دا خبره وکړه، و یو سړی په غوا باندې ناست و، په غوا سور شوی. نو دې غوا ورته وویل چې زه خو د دې لپاره نه یم پیدا کوم کار چې ته کوې. نو دې کسان ورته وویل یا رسول الله غوا خبرې کوي؟ یا زه یې منم، ابوبکر یې مني او عمر یې مني، او هغه ګوره دواړه په دې مجلس کې نه وو. خو د رسول صلی د هغوی په دې ایمان باندې دومره یقین دی، دا خو زه منم ابوبکر یې مني عمر یې مني وایي. حالانکه هغه وونه د هغوی په مخ کې دا واقع نه ده چې خو رسول صلی ته پته لري چې دا څنګه انسان دی. یو پیر عمر بن خطاب رضی الله عنه د رسول صلی خواله ورغی، اجازه یې وغوښته، یا رسول الله دننه درتلی شم او که نه؟ د رسول صلی سره د قریش بعض زنانه ناستې وې، څه تپوسونه یې کول، څه خبرې کولې. نو د زنانه چې کله کیني نو دوی چې به ډېرې اوازونه اوچت شي او خبرو موقع یو بل له نه ورکوي. دا ټولو زنانو عادت دی. نو چې څنګه عمر بن خطاب اجازه وغوښته، یا رسول الله دننه درتلی شم که نه؟ اوس هغه ومنډې کړې دا ښځې، ټولې پاڅېدې. عمر راننوت، رسول صلی الله خاندل. نو عمر بن خطاب ورته یا رسول الله تاسو خاندئ، ما هم ځان سره وخانده، په څه خبره خاندي؟ وی خاندم په دې چې دا د اوسه پورې دلته ناست دي، اوازونه یې اوچتول او لګول. رسول صلی ډېر نرم زړه والا انسان و، ډېر عاجز انسان و، هېڅ ورته هم نه وي. وایي ستا اواز یې واورېده ټولې لاړې. هغه ورته یا رسول الله په کار خو دا دی چې ستا نه ویېرېږي او ستا احترام او قدر ډېر وکړي. رسول صلی الله ورته وی د خطاب زویه یا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، باغ رب مې د قسم لري چې په لاس کې زما ساده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غير فجك. ته چې به کوم لار روانې شیطان روانې، شیطان لار بدلوي، نو زنانه به څه کښېني هلته. او ځکه عبدالله بن مسعود رانه یو پیر کېناستو د خپلو ملګرو سره، صحابه کرام پکې مو، تابعین پکې مو، قصې ورته شروع کړه، یو ناشنا قصه راته بیانوه. غوتی څه قصه ده؟ وی د رسول سم یو ملګری او هغه د مدینې په دې کوڅو کې د شیطان سره ملاو شو، یعنی شیطان یې مخې له لاړ. نو دې پیري ورته وویل د شیطان چې راځه پهلواني کوو. نو دی کوم چې د رسول سم د ملګری وي ده اوچت کړو راګوزارې کړو. نو بیا ورته دې پیري وویل چې په دویم پیري کوو، ځکه چې زه د خپلې قبیلې مشر یم او دې خدای زما بېعزتي ده. او ته یې صحیح په دویم پیري کوو، په دویم پیري وجود کوو، بیا یې راواچو. په دریم پیر د هغه بیا مینت وکړو چې زه آخري پیر شو، خو پهلواني کوو چې څوک برابر ځئ، څوک به موږ کې زور وړي. هغه صحیح. نو دې پیر له چې راوپرځو دغه پیرې، نو په یې سینه ورته کېناستو او د دې سنګلو نه نیولی و او ورته یې وویل د سنګل ستا ماته د پیریانو ښکاري. هغه چې راپاڅېد او داسې منډه کړه چې بیا پته مو ونه لګېده. ملګرو عبدالله بن مسعود ته یې وویل دغه څوک؟ هغه مسکی شو، دا بل څوک کېدی؟ خو دغه یو دی که نه عمر بن الخطاب رضی الله عنه. نو د دومره اوچت انسان و چې د شیطان به د مخې له نه ورته. نو دا اوچت انسان په دغه ورځو کې چې دی مسلمان شو، په دې سره به د خپل درس هم ختم کو. او آخري خبره دغه شوه، انشاءالله په روان درس کې به دغه ځینې شروع کوو چې د نبوت په شپږم کال څوک څوک مسلمانان شو. عمر بن الخطاب رضی الله عنه او حمزه ابن عبد المطلب رضی الله عنه، دا دوه کسان چې مسلمانان شو، نو د اسلام زور او طاقت هغه ښه ډېر شو، مسلمانان ښه خوشحاله شو، د مشرکینو زړونه وچاودل، یو بل سره بیا مشورې کولې دا خو موږ تباه شو، ځکه چې دا غټ غټ کسان لاړو د هغوی سره ملګري شو. انشاءالله باقي تفصیل قریش به یو کس ولېږو په رسول صلی پسې چې مینت او زاري ورته وکړي، یو د پته ولګي چې زور خبرې اوس نه چلي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم تر پسې جرګم وړې وه، بیا هم تلي د هغه خواله او بیا عام بایکاټ کړی و د رسول صلی سره او د هغه د تره سره، چې دوی سره به بایکاټ وکړو، تعاوني سلسله ده یا تجارتي، د هغې ټولو به موږ بایکاټ کوو. دې تفصیل به انشاءالله په روان درسونو کې بیانو. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي په قرآن او حدیث باندې عمل کولو، او الله سبحانه وتعالی څنګه چې موږ په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي دغه شان دې الله موږ په جنت الفردوس کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي او د هغه د ملګرو سره. هذا والله اعلم وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.